له چا سره آشنا کوي؟ له غله سره، له قاتلانو سره او مجرمینو سره چې د اتلانو او د قهرمانانو په جامه کې په فلمو کې ښکاروي. غلط اخلاقي ژوند ته وده ورکوي. ماشومان د مادي ژوند پسې ځغلوي چې نه وده که په پیسو پېدلس دا پیسې له کومه کې پیسې څه شی دي. اوس ورته وګوره د لاسو کالو د ستې I want to open a business غواړم بزنس وکړم. سبحان الله وخت لا چیرې دا ټول هغه فشار ده چې دغه رسنۍ د موږ پر ماشومانو پر ذهن باندې اچوي او موږ له ځان هم نه یو خبر. زه خو هغه د ټي وي ته ګوري خیر نه ټي وي ته خو ګوري چې شي ته ګوري چې زده کوي یعنې یو دوې دقیقې راسې چرته یو کوچنی ماشوم چې د 12-15 کلو حتی ځوان د 18 حتی د 40 کاله په پوسې له دې خاطر هغه فزیکلي د دې مایند لا نه ده کمپلیټ نه ده. هغو ته موږ سم کینونو چې هغه خپل اصول او د موږ ارزښتونه او د موږ عقاید چې دي هغه ور زده نه کړو. لکه په مخکې ویډیو کې ما ویلي دي په دوه شیانو باندې موږ تاسې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلي قرآن او سنت او په انګلیسي کې هغو ته وایي بلیف اینډ ویلیو سیستم. ویلیو له کلتور او حدیث چې موږ تاسې اخو الحمدلله او بلیف هم الحمدلله قرآن عظیم. یو ماشوم چې 12 یا 15 کلن دی لا د تشخیص سمه وړتیا نه لري. دا څنګه کولی سي چې حق او باطل سره بیل کړي؟ تاسو په خپله فکر وکړئ. د مور او د پلار مسؤلیت څه دی؟ د والدینو دوه مهمه دندې دي. ماشومان له ارزښتو او عقایدو او اخلاقو سره اشنا کول، د دوی باور سیستم پیاوړی کول. که موږ خپل اولادونو ته سمه لاره ور زده نه کړو څوک به یې ور زده کوي؟ که موږ وخت خپلو اولادونو ته ور نه کړو څوک به یې کوي؟ خو بیا هم هغه اجتماعي رسنۍ دي چې دوی به ورته ګوري. نو هر چا چې تربیه ورکړه بیا سبا که اولاد کوم څوک بیا ګیله مه کس ولې ما اولاد ولې دا وړ فلهذا ډېر زیات مهمه ده چې دې نقطې ته سړی پام وکړي انشاءالله تعالی خپل اولاد داسې تربیه کړي